د کابل او اسلام آباد ترمنځ لاسلیک شوې هوکړې ته پر ژمنتیا د اسلامي امارت د دفاع وزیر ټینګار. محمد یعقوب مجاهد له الجزیرې شبکې سره په خبرو کې وایي چې که چیرې پاکستان پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي ستونزې به بیرته رامنځته شي. که ټول په دوحه کې خپلو ژمنو ته ولاړ پاتې شي دا به یو ښه پیل وي، خو که پاکستان پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي طبیعي ده چې ستونزې به بیا رامنځته شي. له دې سره موږ ژمن یو چې هغه څه ته چې دلته مو پرې هوکړه وکړه ولاړ پاتې شو. له هغه ځایه چې هوکړه د دوه وروڼو هیوادونو قطر او ترکیې په شتون سره ترسره شوه خپله دغه شتون یو تضمین ګڼل کېږي. موږ ژمن شو چې برخو ته یې ولاړ پاتې شو او د یو بل واکمنۍ ته درناوی وکړو او د خپلو هیوادوالو ځان خوندي کړو. ښاغلي مجاهد زیاته کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترینګلتیا د هیڅ لوري په ګټه نه دي او کابل د ښه ګاونډیتوب پر بنسټ له پاکستان سره د اړیکو غوښتونکی دی. توافقنامه کې دا راغلي دي چې دواړه هیوادونه به جاء في هذا الاتفاق أن كلتا الدولتين ستقوم په دې هوکړه کې راغلي چې دواړه هیوادونه به خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. بشپړ اوربند به ټینګ شي. دواړه هیوادونه باید د یو بل خاورې حریم ته درناوی وکړي او د یو بل پر وړاندې به د دښمنۍ هیڅ اقدام ترسره نه کړي. ضد أراضي الآخر. ښاغلی مجاهد خبرداری ورکوي هر هغه هیواد چې په افغانستان برید وکړي د افغانستان خلک د خپلې خاورې څخه د دفاع وړتیا لري. د دفاع وزیر د کابل او اسلام آباد ترمنځ په سرحدي ترینګلتیاو کې د هند رول په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې هغه هم بې بنسټه بولي. دا د یو تور او د یو بې اساسه ادعا تر حده پورې ویلی سو. هذا ادعاء لا أساس له. لا نريد أبدا. دا بې بنسټه ادعا ده. موږ هیڅ کله نه غواړو چې سیاست مو هغه ډول وي چې یو هیواد زموږ له خاورې څخه د بل هیواد پر وړاندې کار واخلي. په ځلونو مو ویلي دي چې دا شان کار نه غواړو. موږ هند سره اړیکې لرو ځکه یو خپلواکه هیواد یو او دا د ګټو په چوکاټ کې ده. موږ غواړو دغه اړیکې پیاوړې کړو. هممهاله هم د ګټو د ښه ګاونډیتوب په چوکاټ کې پاکستان سره خپلې اړیکې وساتو. موږ هڅه کوو اړیکې ښې کړو، نه دا چې ترینګلتیا ته لمن ووهو. له دې سره د دفاع وزیر وایي چې د افغانستان او پاکستان د پلاوي ترمنځ بله غونډه به د اکتوبر په 25 نیټه په ترکیه کې ترسره شي او په دې غونډه کې د هوکړې د اجرایي میکانیزم او په عمل کې د هغه پر اجرا کېدو د څارنې اړوند خبرې کیږي څو ټول لوري د هغه ټولو برخو ته ژمن پاتې شي.